د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې هغه افغان کډوالو ته د خوراکي توکو مرستې ویشي چې د تورخم دروازې د شاوخوا 20 ورځو بندېدو له امله د کرښې هغه اړې ته بند پاتې دي. د یاد غورځنګ رضاکارانو د خیبر درې د لنډي کوتل، ازاخیلو او شاوخوا نورو سیمو کې له افغان کورنیو سره د مرستې لاس اوږد کړی دی. له بلې خوا افغان کډوال چې د پاکستان حکومت له لوري په جبري ډول شړل کیږي وایي چې له اوږدې مودې راهیسې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د هغوی په وینا د تورخم بندر د اوږدې مودې بندښت له امله ماشومان، ښځې او زاړه کسان د سړو، لوږې او ناروغیو له خطر سره مخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې د انسانیت پر بنسټ به خپلو بشري هڅو ته دوام ورکړي او له بې کوره شوو افغانانو سره به د خپل وس هر اړخیز ملاتړ کوي. د تورخم دروازه د نږدې 20 ورځو راهیسې تړلې وه، خو وروستیو ورځو کې یوازې د افغان کډوالو د تګ لپاره پرانیستل شوې ده. د دې بندښت له امله زرګونه افغان کډوال د کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې شوي دي.